السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو خویندو هر چیرې اوسئ سوکاله اوسئ. نن یو ځل بیا کونډه مور مې او زما یتیم ورونه کوم چې پر موږ او په تاسو حق لري بلکې په ټولو مسلمانانو څو دفعې دې کور ته راغلم. دا زما ماښه مور ده چې خپلو بچیانو ته په بازار کې د چرګانو کولمې به یې راوړلې او پخولې به یې خو څه وکړي موږ او تاسو مسلمانان صدقه زکات هغه هم که ورکو ملنډې پې وهو د دې پر موږ او تاسو حق دی. خو یوه خبره یاد ساتئ، سرمایهدارو او شتمنو او پیسهدارو خلکو ته وایم په دې سرمایه او په دې پیسو باندې مه غولېږئ. راځئ په دې دنیا باندې د الله تعالی سره معامله وکړو څرنګه چې داسې ډېری کونډې میندې او یتیم بچیان چې په هېواد کې ګورو. راځئ د دې سره مرسته او کومک وکړو. د مور ویډیو به تاسو لیدلی وي چې خپلو بچیانو ته څه راوړل او څه یې پرې خوړلل. د کور سرپرست نه لري، واړه واړه یتیم بچیان، مشر زوی چې معذوره دی چې ویل د سیکل ډېر غټ ارمانجن ویلچیر دا وشلو، دا بیچاره معذوره دی، خپې کار نه کوي، لاس یې کار نه کوي. دا الله تعالی کولی شي چې جوړې پیدا کړی وي او خپلې کورنۍ ته حلال نفقه به یې راوړلی. خو دا موږ او تاسو په یو امتحان کې واچولو. بچی په دې حال او واړه ورونه یې په هغې حال او مورې یو دروازه ټک ټک بل دروازه ټک ټک. زما یتیمو بچیانو ته خیر غواړم. خو موږ تاسو که خیر ورکو هغه هم پې رشخند وکړو. زما په الله تعالی یقین وي چې هره مور هره خور ګورم د خپل فامیل په نظر ورته ګورم. مورې ژوند زندگی څنګه تېرېږي اوس؟ اوس خو لږ ښه شوی چې دا تا لږ را سره کومک وکړو او نور خو مخکې موږ باندې ډېره سخته وه او اوس هم د ډېره را باندې سخته ده. خو ته ښایي کله کله لږ کومک وکړې هغې سره مو که زه په دې دنیا نه وم بیا به څه کوې مورې؟ بیا هم خدای شته ونه خو خدای چې ته یې ته موږ ته خدای پاک آفرین مورې، وسیته پیدا کړي. آفرین. مور مې داسې مور ده چاته لاس نه اوږدوي بیا مې خدای شته چې ته خدای موږ ته واسطه پیدا کړه. الله ډېر لوی مهربانه باچا دی. اوس موږ یو دغه د پوهي احتیاج که خدای وکړي او څوک پیدا شي موږ ته یو بور وباسي. بیخي اوبه نه لرو لږ لرې ځایونه دا ماشومان ځي او بوشکو کې راوړي. اوس خدای څوک مهربانه کړي. زما مور وایي د اوبو مشکل لرو او د اوبو صدقه به تاسو ته معلومه وي چې بهترینه صدقه ده. دا که هر هغه مور هر هغه خور هر هغه ورور دا صدقه په غاړه واخلي صدقې جاریه ده. زه په غږ کوم په هېوادوالو راځئ له دې مور سره مرسته او کومک وکړئ صدقې جاریه کړي. دغه سودا چې تاسو ته به ښکاري میاشت په میاشت راځو دغه سودا راوړو خلاصېږي. د دې د حل لاره څه ده؟ تاسو ته وایم هېوادوالو چې د دې نه زه خلاص شم چې نور په خپله دې ځان ته کار وکړي. مور دوکانداري نشي کولی، رکشا نشي چلولی، څه وکړو؟ شی ورته وکړو تاسو یې ووایي. خو نن مې بله آیډیا جنګولی او نظر مې اخیستی چې دوی دپاره یوه دانه غوا چې هغې د لارې مستي وکړي، شوده وکړي، پنیر وکړي او خرڅ یې کړي. دا مور ته هدیه کړه او دا مور ته راواخیستله. د دې پر موږ حق و، د دې پر موږ حق و چې دا غوا ورته راوړو او دغه مور دې نه حلاله نفقه خپلو بچیانو ته واخلي. راوړه سلام. دا استاد ستړی مشي، ژوندی اوسې، ژوند دا زراعتۍ غوا ده. د استاد نه مو واخیستله. استاد راک وال خو نه کوي؟ نه وال نه کوي. زراعتۍ غوا ده وروره او ورځ کې یو من شوده کوي، نیم من سهار او نیم من ماښام. یعنې د وخت یو من؟ او یو من، یعنې د یو ورځ یو ورځ او ښه شولې چې شوده یې ونه کړو 3 ورځې پورې د هغې ته یو من یې ونه کړو واپس یې که پیسې واپس درکړو. ښه
او ښه غږ غلان دی غږ کوي. ښه وال خو نه کوي نه نه وال نه کوي. په شودو کې نه هېڅ مشکل مورې نشته مور. دغه نور څه مشکل نشته. دا مې بهتره وګڼله مورې ښه ځکه دغه غوا باندې ته د دې د لارې خپلو بچیانو ته حلاله نفقه دا غوا استاد مې واخیسته 3 ورځو پورې وساته وخت یو ورځ کې یو من شوده کوي که دې نه پنیر وکړي خرڅ کړي دې نه شوده خرڅ کړي د دې نه ماسته خرڅ کړي دا به ستا د بچیانو دپاره حلاله نفقه شي ګیا خو شته شاوخوا پټو کې که نه مخکې د غوا ساتلي نشته غوا خو به انشاءالله ښه ساتي که دغه ستا غوا شوه موري دغلته بېرته وتړم زه تر هغې پورې پیسې نه ورکوم ښه دې غوا والا ته ویې ویلې تر 3 ورځو پورې د ورځې یو من شوده کوي 3 ورځو پورې وساته غوا ښایسته وه چې درېدله شودې صحیح وو د ستا شوه زه به پیسې ستا ته ورکوم چې شودې صحیح نه وو ما ته یې په ذمهواري راکړې نو بیرته به یې راکړې بې پیسو ته صحیح ده مورې دا ستا غوا شوه صحیح ده مورې او مورې او ماشاءالله ما ته ښکاري صحیح اصیله غوا راته ښکاري زراعتۍ ده اوس هم لنګه شوې ده بچی ترې نه خرڅ کړی دی دا زما خوښه ده ستا هم خوښه شوه ښه قدرمنو هېوادوالو د دې مورې ته چې هر وخت مونځ عبادت دې کولو دا دعا ما ته مه کوه دا زما خویندې وروڼه مسافر دي دوستان زما کوم مینهوال دي چې په چا باندې ګران یم زه هغې ټولو ته دعا کوه د افغانستان ملت ته دعا کوه قرضدارانو ته دعا کوه مریضانو ته دعا کوه هغه نفرو ته دعا کوه چې بچي په خارج کې دي الله دې ورته بچي نیک سالي کړي چې الله دې د زړه ارمانونه ورته پوره کړي شرعي خدای دې ټول هر څه پوره کړي ټولو ته دعا کوم هر وخت ورته کوم خو تا ته ډېره کوم چې ته نه وې نو موږ به هغوی څه پېژنو خو خدای وکړي موږ ته یو دانه بور د وباسي دا خلک ډېر به ښه وي د بور غږ ما بیا هم کړی بیا هم کوم صحیح ده مورې قدرمنو هېوادوالو دا وه د کار زمینه برابرول زما مورجانې ته او بیا هم غږ کوم د دې مور دپاره یو دانه صحیح بور یا صحیح بمبه څوک غواړي صحیح بمبه یا صحیح بور وهي نو راځئ د عطا فاونډیشن سره په اړیکه کښې د دې کونډې مور دپاره دا وه د نن ورځې خپرونه د دې کور دپاره د کار زمینه برابرول تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت